چې سره مرګري سوال کړی دی چې یاره په باتروم کې زړه باندې ذکر کول جایز دی او که نه؟ الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ذکر علماوی دو قسمه ده. یو ذکر ده په ژبه، مثلا سړی په ژبه باندې تلاوت د قرآن کوي، عام اذکار کوي، دعاګانې غواړي، دې ته ذکر د ژبې وایي. دویم ذکر دی د زړه، انسان په خولې باندې په تلفظ نه کوي لیکن پای کې سوچ او فکر کوي، یا د الله په عظمت او کبریا کې سوچ او فکر کوي، یا مثلا په دې زړه کې آیاتونه د قرآن تاوی را تاوی، یا هغه دعاګانې په زړه کې تاوی خو لیکن په خولې په تلفظ نه کوي، دې ته ویل کېږي ذکر بالقلب. به اول قسم ذکر چې دې ته ویل کېږي ذکر باللسان، دا اعلی نوع ذکر ده چې په ژبه باندې مې او په زړه کې مدن نه. دا قسم ذکر کول په بیت الخلا کې او په لیټین کې عام علما وایي چې دا نه دی کول پکار، مکروه ده، او په دې کې مقصد تعظیم دی د الله د نوم، چې په داسې ګنده ځای کې د الله نوم یاد نه کړی شي. او دې علماو دلیل نیولی دی د دې کراهت دپاره په حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چې یو سړی په نبي صلی الله علیه وسلم باندې ورتیر شو، او نبي صلی الله علیه وسلم تش او دس ماته او سلام یې پې واچو، نبي سم جواب د سلام ورنکو. دغه شی بل روایت دی د مهاجر ابن قنفذ رضی الله عنه، زه نبي صلی الله علیه وسلم ته رالم او نبي صلی الله علیه وسلم تش او دس ماته او ما پې سلام واچو، جواب یې رانکو، تر دې چې نبي صلی الله علیه وسلم او دس وکړو، یې تیمم وکړو، ما ته بیا عذر پیش کو چې ما ته ځکه جواب درنکو چې ما بد وګڼل چې زه د الله ذکر وکړم مګر په پاکۍ باندې، الا علی طهر او علی طهاره. وګوره نبی صلی الله علیه وسلم په دې حالت کې د الله ذکر پرېښی دی، نو په دغسې ځینو کې چې کوم ځای کې اودس سړی ماتی نو هلته د الله ذکر نه دی پکار. او د الله د نومو تعظیم او احترام هم دا دی چې نجاسات او ګنده ځینو کې یاد نه کړی شي. دویم نمبر هغه ذکر قلبي دی. نو ذکر قلبي چې زړی مثلا اودس ماتی په لیټرین کې او په دې زړه کې دعاګانې تیریږي یا آیاتونه پکې تیریږي، یا دغسې فکر کوي د الله په عظمت او په کبریا کې، نو دا قسم ذکر په اتفاق د علماو جایز دی. ولې علماو دا ویلي دي چې ګوره یو جنوب سړي دپاره د قرآن تلاوت دی، نو د جمهور په نسبت باندې جنوب سړي دپاره تلاوت د قرآن جایز نه دی، لیکن که چېرته په زړه کې هغه آیاتونه تاوی را تاوی هغه وله جایز دی. امام نووي رحم الله په شرح د مسلم کې وایي اتفقوا على ان الجنوب، و د ټولو علماء اتفاق دی په دې کې جنوب لو تدبر القرآن، که په قرآن کې سوچ په خپل زړه باندې وکړو په غیر د حرکت د ژبې نه، ده ته قاري نه ویلی کېږي، مرتکبه د هغه نښې نه جوړېږي چې په حدیثو کې منع راغلی ده چې جنوب سړی به قرآن نه وایي. دغه شان ابن المنذر رحم الله په الاوسط کې قول نقل کړی دی چې عکرمه وایي چې د الله ذکر به نه کېږي چې دا په داسې حالت کې ناست دي وهو على الخلاء بلسانه ولكن بقلبه. قال عکرمه ویلی دي چې انسان به د الله ذکر نه کوي په داسې حالت کې چې لیټین باندې ناست وو، په ژبه به ذکر نه کوي، که په زړه کې ذکر وکړو خیر دی. لہذا قلبي ذکر هغه جایز دی. بیا د دې سره مناسب هغه دویمه مسله هغه دا ده که یو سړی موږ تاسو په دې لیټینونو کې اودس کوو، نو بسم الله خو ضروري ده،
بسم الله سره به سکو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بسم الله او نه ویل او د سینې کیږي سو علماء بسم الله ته سنت ویل دا سو ته واجب ویل دا نو په دې کې به قول د علماء دا ده چې د ازمن ستاسو د ټینونو کموډ یو طرف ته او دی خو کلاو زیو څه صپاو نو دا کموډ له حکم د خلاص شو پاغه چې بسم الله بنوي دی خو صپا زه کې وي دا حکم دې شو لکه د صحرا التویلش او کنا غزه د قسیو چې صفا زینو نو به په زړه کې بسم الله را ولا په دې زړه کې چې بسم الله را واستله نو دا د شاله کتاب دا بسم الله ویلا ولې حدیث کې ذکر راغلی لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله دا چې او دس نه کیږي چې د الله نوم ذکر نه کو علماء وی دا ذکر چې زړه کې تاکم ذکر کو دا په ذکر الله کې داخل ہے ولې حدیث قدسی دی الله تعالی وی چې زه د خپل بنده سره ما یاد کم زه بدا یاد کما کزه په جماعت کې یاد کړم زه په جماعت کې یاد کما شدا سي جماعت چا ودیو نه غوړی دې د وجنه به دې پزړه کې دا ذکر وکي والله اعلم بل سوال دا دی یو سړي ښځه مړه شي نو هغې ته بیا کتل یا هغې له غسل ورکول دا جایز دی او که نه عامو پښتنو کې دا مشهوره ده چې کله ښځه مړه شي دا سړی هغه ښځې کټ طرف ته نور پریدي او نه اخوا طرف ته اجازه ورته ورکوي وایي د دې سه نکاح بس ختمه شو دا پردی شو لیکن دا جهالت باندې بنا ده شری مسله غدا ده چې ښځه راولګېږي خپل خاوند له غسل ورکوي پس د مرګ د خاوند نه دام شرعا جایز دی او که خاوند را لګېږي خپل ښځې له پس د مرګ نه غسل له ورکوي دام جایز دی مثلا سړی را لګي خپل ښځې له غسل ورکوي نو شرعا دا جایز دی دلیل په حدیث د عائشہ رضی الله عنها ده عائشہ رضی الله عنها وايي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جنازې لته له بقیته نو کله چې د جنازې نه را واپس شو نو ما ته ویل وزما په سر باندې درد وي ما ویل نبی صلی الله علیه وسلم توارثها ای په سر مې درد ہے نبی صلی الله علیه وسلم وی راته ویل بل انا وارثها زما په سر درد ہے ما ضرك لو مت قبلي واستول خپه کته زما مکه مړ شوي فغسلتك وكفنتك زبطال غسلم درکما کفن بم دل درکما ثم صليت عليك ودفنتك منزبم در باندې وکما دفن بم دکما روایت امام احمد راوړه ده ابن ماجه راوړه ہے سند بالکل صحیح ده شیخ البانی رحم الله صحیح الجامع کې او تصحیح ویل نور علما متصحیح ویل ور رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها ته وی زبد غسل درکم اسماء بنت عمیس رضی الله عنها ندویم روایت نقل ہے وی فاطمه رضی الله عنها وصیت کړو چې مال به علی رضی الله عنه غسل ورکړي امام شافعی کتاب الام کې دار قطنی امام بیهقی دا روایت نقل کړه او شوکانی سے ابن الاوتار کې دی سند حسن ویل وګوره که خاوند خپل ښځې له غسل نشوي ورکولی نو فاطمه رضی الله عنها ولې دا وصیت کو او بیا علي رضی الله عنه ولې له غسل ورکړی ځکه غسل هم له علي ورکړی رضی الله عنه او اسماء بنت عمیس دیو سره تعاون او مدد کو په هغې کې دا دلیل دی په دې چې د صحابه په وخت کې دا جایز وه د دې وجه نه صنعاني صاحب سبل السلام کې وایي اسماء رضی الله عنها د حدیث نه دا معلوم شوله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا مسله معروفه او مشهوره وه څه خبره نشته او دا د جمهور علماو مذهب دی د دې وجه امام نووي رحم الله وایي
چې سړی ته را لګېږي خپل ښځې له غسل ورکوي وایي دا زموږ په نس جایز دی جمهور علماء په نس جایز دی او ابن المنذر رحم الله دا قول د علقمه نه جابر ابن زید نه عبدالرحمن الاسود نه نقل کړی دارنګه امام مالک نه اوزاعي نه اسحاق ابن راهويه نه او دا د عطا ابن ابي رباح داود او ابن المنذر مذهب ده رحمهم الله جميعا صرف امام ابو حنیفه رحمه الله سفیان الثوري رحمهم الله د دې دوه نقل لا نقل له وي سړی خپل ښځې له غسل نشي ورکولی او دې دا دلیل نیولی دی وایي چې کله ښځه مړه شوه بس نکاح ورسه ختمه شوله دا داسې شوه لکه چې یو سړی ښځه طلاق کړي په طلاق باین چې ستا طلاق ختم شي بس پردی شوه لیکن دا استدلال کمزوری دی استدلال ځکه کمزوری دی که نکاح ختمه وی نو بیا په کار دی چې میراث یې نه وی وړی نو من وجه نکاح ټیک د فلحال ختمه شوه خو لیکن چې دا دوان الله جنت ته بوت نو دا ښځه به د ښځې په جنت کې نو غسل ورکول دا جایز شو ها دویم الټا ښځه را لګي خپل خاوند له غسل ورکوي نو هغه هم جایز ده دلیل په حدیث د عائشہ رضی الله عنها ده عائشہ رضی الله عنها وايي وی لو استقبلت من الامر ما استدبرت وی کما ته مخکې پته وی چې کوم ما ته رستو پته ولګېدله نو ما غسل رسول الله صلی الله علیه وسلم الا نساؤه وی نبی صلی الله علیه وسلم له خپلو بیبیانو غسل ورکړی وی نور به بیا غسل نه ورکولی خو دا مسله موږ ته وخت معلومه نه وه وروستو راته پته ولګېدله دا روایت امام ابو داود رحمه الله راوړی الباني صاحب ورته په احکام الجنایز کې ورته صحیح ویلی سنن ابو داود کې ورته صحیح ویلی او امام بهقي هغه دا نقل کړي چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل ښځې اسماء بنت عمیس هغې ته وصیت کړی چې زه کله مړ شوم ته ماله غسل لا کوې نو هغه به کمزورې وه پوره غسل ځان له وله نشو ورکولی د خپل بنځی د ابو بکر صدیق زوی عبدالرحمن ابن عوف بنځی نه و عبدالرحمن ابن عوف نه به پکې لږ تعاون او مدد پکې غوښتلی او امام مالک رحم الله په مؤطا کې روایت نقل کړی د عبدالله ابن ابي بکر نه وی اسماء بنت عمیس چې دا د ابو بکر صدیق ښځه وه په هغه وخت کې وی هغې ابو بکر صدیق له غسل ورکو کله چې ابو بکر صدیق وفات شو بیا راووتله او تپوس یې وکړو په هغه وخت کې چې کوم مهاجرین صحابه حاضر وو وی دا نن ورځ خو ډېره سخته یخني ده ما روژه نیولې ده فهل علی من غسل نو آیا غسل په ما لازم دی ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چا چې مړي له غسل ورکو د هغې نه وروستو غسل کول پکار دي نو آیا دا غسل په ما لازم دی که نه دې ټولو صحابو له جواب کې ویل غسل در باندې لازم نه دی دا حکم استحبابي دی کله چې دې اسماء بنت عمیس غسل خپل خاوند ته ورکو او یو صحابي په انکار ونه کو دغه شان علی چې هغه فاطمه رضی الله عنها ته غسل ورکو نو دا دلیل شو د دې چې هغه صحابو په ټولو اجماع ده د دې وجه نه شوکانی صاحب وایي دا اجماع شو د صحابو د دې په جواز دارنګه امام نووي رحم الله هم وایي چې ابن المنذر په الاشراف پاک اجماع ذکر کړي چې د ټول امت په دې اجماع ده چې د ښځې دپاره خپل خاوند ته غسل ورکول جایز دي دغه شان نور علما هم دا اجماع ذکر کړی ده والله اعلم